ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو، د تیرو خطباتنا دا خبر شروع چې زمونږ او ستاسو معاشره به څنګه اصلاح شي، ځوانان به څنګه اصلاح شي او موږ به څنګه اصلاح ومومو. د هغې دپاره یو څو اسباب د الله په فضل او توفیق سره مخکې ذکر شوي. نن به د الله په فضل سره یو سبب بل ذکر کو چې د معاشرې اصلاح په هغې راځي. هغه د ګناهونو نه پرهیز او اجتناب دی. کله چې په معاشره کې د عامو مسلمانانو سره، د مشرانو سره، د ځوانانو سره دا جذبه پیدا شي چې د الله نافرمانی نکوم، د الله حکمونه به د خپې لاندې کوم نه، نو د دې په وجه معاشره باندې د الله رحمتونه، برکتونه، نعمتونه راوریږي او دا معاشره د فساد، نقصان او هر قسم آفتونو نه الله محفوظ کوي. دنیا ته لوی آفتونه، لوی مصیبتونه، لوی مشکلات، لعنت او غضب د الله، دا د الله د نافرمانی په وجه راځي. معاشره کې لوی فسادونه د الله د نافرمانی په وجه، د گناهونو په وجه باندې راځي. څنګه چې الله قرآن عظیم الشان کې فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دا تاسو ته چې څومره مصیبتونه در رسیږي دا ستاسو د ګناهونو اثر دی.
کم پریشانی انسان ته راځي، کم ذلت راځي، کم در برکت ختمېدل راځي، کم لعنت او غضب را نازلېږي، نو دا د الله د نافرمانۍ په وجه د الله رب العالمین الرحم ډېر زیات دی، هغه ډېر ګناهونه معاف کوي. که هر ګناه باندې الله سزا ورکولی او هر ګناه باندې الله رانیول کولی، دنیا کې انسانان خو پرېږده، داسې د عام تباهۍ عذابونه به نازل شوی وی چې په مخ د ځمکه به دابه پاتې نه وی. قرآن کې الله فرمایي ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. که الله انسانان د هر ګناه په وجه باندې رانیولې او معافي او عفو د الله ډېره پراخه نه وی، نو په مخ د ځمکه به دابه پاتې نه وی. او د دې خو یو مطلب دا دی چې دا دواب الله د انسانانو د فایدې دپاره پیدا کړي دي، چې کله د قوم د الله نافرمانی کولی، نو کم دواب کم زندسر چې الله د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي دي، دغه زندسر به الله ختم کړی وی. څنګه چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه نقل دی، هغه فرمایي ان الحبار لتهلك في وکرها من ظلم ابن آدم. په جاله کې یو زاڼې په دې وجه باندې هلاکېږي او تباه کېږي چې یو بني آدم د الله نافرماني وکړي، ظلم وکړي، هغه زاڼې چې په جاله کې د هغه د انسان د پیدې دپاره پیدا ده، هغه هم الله ترېنه واخلي. بلکې د دې دویم مقصد دا دی چې که هر ګناه باندې الله رانیول کولی، الله به عام طوفانونه، آفتونه او مصیبتونه را نازل کړی وی چې د عام طوفان په وجه انسان به هم تباه شوی وی او نور دواب به هم تباه شوی. خو د الله رحم ډېر زیات دی. زما قدرمنو او عزتمندو ورونو، هر قسم آفتونه، مصیبتونه، مشکلات، پریشانی، تاوانونه چې دنیا ته راځي، لویه حصه یې د انسانانو ګناهونو اثر دی. که انسانان په صدق سره الله رب العالمین ته توبه وباسي او گناهونه پریږدي او د الله په عدالت تابعداري شروع کړي، د الله د احکامو تابعداري شروع کړي، نو د الله خزانې څه کمې نه دي. هغه رزقونه پراخه دي، عزتونه پراخه دي، رحمتونه پراخه دي. د الله خزانې هیڅ یو څیز نشته مګر د الله سه خزانې دي او ډکې دي. وان من شیء الا عندنا خزائنه. خدا چې بند دي زما ستا د ګناه په وجه باندې، که خلق د الله رب العالمین صحیح تابعداري شروع کړي او د الله حکمونه عملي کړي او نافرماني پرېږدي، الله وی لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. د اسمانونو برکتونه او د ځمکو برکتونه دواړه به کولاو شي. خو ما او تا ته چې نقصان رسېدلی دی دا زما او ستا د نافرمانۍ په وجه، ما او تا د الله د حکم خلاف کړی دی، الله یې موږ ته یو اثر راښودلی دی. امام ابن قیم رحمه الله په دې موضوع باندې کتاب لیکلی دی چې د هغې نوم دی الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. هغې د ګناهونو اضرار ذکر کړي دي چې ټول راجمع کې سلو ته رسېږي، د سل ضررونه د ګناهونو په وجه باندې انسان ته رسېږي. دا سل هسې په شمار کې دي، نور هر ضرر چې انسان ته رسېږي، هر ضرر هغه د الله د نافرمانۍ په وجه انسان ته رسېږي. دی وجه نه د بعضو سلفو نه داسې منقول دي چې زه د الله نافرماني وکم، د هغې نافرمانۍ اثر زه د خپلې بیبي په اخلاقو کې پیژنم، د خپل بچي په اخلاقو کې پیژنم، د هغې اثر په خپله سورلۍ کې وپیژنم. مطلب دا دی چې زه د الله نافرماني وکم، الله زما د نافرمانۍ په وجه زما د لاندې چې کم افراد دي، کم رعیت دي، هغه ما ته نافرمانه کي،
چې ته زما نافرماني کوې دا به ستا نافرماني کوي. دې وجه نه موږ او تاسو ډېر زیات وینو چې موږ خبر شو چې یو بچی د پلار نافرمانه دی، پلار ته کنځل کوي، د پلار بېعزتي کوي، د پلار بېادبي کوي، په پلار لاس اوچتوي، پلار ته کنځل کوي. چې معلومات موږ او تاسو معاشره کې وکړو، دې پلار د دې بچي د خوشحالولو دپاره الله ناراضه کړی، حرامو ته لاس وراچلی، دروغو ته لاس وراچلی، د بل حق په دې خپل بچي خوړلی، بچي ته حرام راوړي، حرام د الله نافرماني د دې بچي په وجه باندې کړي. الله وایي دا بچی درته سرکشه کومه چې تا زما نافرماني د ده د راضي کولو دپاره وکړه او زه دې ناراضه کړم، زه به دې په دې باندې خفه کړم. دغه وجه ده چې یو ځل معاویه رضی الله تعالی عنه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته خط راولېږه، ورته ویې ویل چې ما ته یو نصیحت راولېږه او هغه نصیحت ډېر مختصر راولېږه چې زه پې عمل وکړم. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورولېږه، په هغې کې دا ولیکل چې انه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. اے معاویہ رضی اللہ عنہ کم انسان چې د الله راضي کول الټول ولو کوم مخلوق ورنه ناراضه شو، الله به راضي شي او دا مخلوق به هم راضي کې، ځکه د ټولو مخلوقاتو زړونه د الله د دوو ګوتو تر مابین دي. الله چې کوم طرف ته وغواړي هغسې اړی چې ته الله راضي کو، الله به د دې بندګانو زړونه تا ته بهتره او چې کله دی الله ناراضه کو د بندګانو دپاره دې ناراضه کو، بندګانو سره خو نور څه شی نشته، خو صرف ستا صفت کوي. نو بیا فرمایي چې هغه بندګان چې ستا صفت یې کوو هغه به هم ستا بدي بیانوي. په دې وجه باندې چې تا رب ناراضه کړی دی، رب العالمین دا بنده تا ته ناراضه تا ته الټه کړی دی او هغه مخکې ستا صفت که او ستا بدي بیانوي. دې وجه نه د بعضو سلفو نه منقول دی چې من توجه بقلبه الى الله عز وجل وجه الله عز وجل قلوب عباده الیه. څوک چې خپل زړه کامل په هر بندګۍ، هر عبادت او هر عمل کې الله ته متوجه کی، د هیڅ بنده پروا نه لري د الله په بندګۍ کې، الله به د ټولو بندګانو زړونه درته راواړي. او چې څوک د الله بندګي د خلکو دپاره کوي که نه، د خلکو ته زړه متوجه کی، الله به ترنه اعراض وکړي، ځکه هغه ډېر غني ذات دی. هغه د قیامت په ورځ باندې مې اعلان کوي او دنیا کې هم دا د هغه سنت دی. قیامت په ورځ باندې مې اعلان کوي چې من عمل عملا اشرک معي غیري فهو للذي اشرک. چا چې عمل وکړو او زما سره په نیت او اراده او قصد کې بل څوک شریک که بنده ته پې ځان ښیي، دا عبادت زه نه قبلوم، دا زما دپاره نه دی، دا د هغه چا دپاره دی چې ما سره شریک کړی دی. هغه فرمایي انا اغنى الشرکاء عن الشرک. او دنیا کې هم دا طریقه ده. یو ځل حسن بصري رحمه الله فرمایي و یو ځل یو انسان په انسانانو کې دا عزم وکړه چې زه د الله داسې بندګي کوم چې دا خلق مې سم یادوي چې د الله داسې بندګي کوي. لأعبدن الله عز وجل حتى اذكر بين الناس. دی انسان مسجد سره تعلق، قرآن سره او تلاوت سره او دې سره تعلق قائم، وخت په وخت عبادت کوي او بندگان ورځ په ورځ د ده نه نفرت کوي. چې شپږ میاشتې ده د الله سمه بندګي وکړو، ټول خلک ته متنفر شو، هر سړی وایي دا ریاکار، دا بدترین انسان، او هر سړي ته نفرت. د خپل زړه کې ویله چې ګوره د انسانانو د راضي کولو دپاره مې بندګي کوله، انسانان هم راضي نه شو،
او زه خو په زړه پوهېږم د رب دپاره خو ما نه دی کړی په صدق الله ته توبه ویستله او بندګي صرف د الله دپاره شروع کړل. دا بندګان دا خو ډېر کمزوري دي، دا خو ډېر عاجزه دي، دا هره ورځ خپل حاجت الله ته پیش کوي. زه ولې دې ته خپل ځان په خپل عبادت باندې الله په بندګۍ وکړم؟ الله په د انسانانو زړونه رامایل کړه چې به د سره وخت نه و، خلک به راتلل ملاقات ته و، د سره ټیم نه و. ده ویل چې زه ما توجه یو هغه ذات ته اړولې ده چې هغه ذات ټول حاجتونه پوره کوي. لکه څنګه چې عام بندگانو طریقه خدا ده چې دې ته د تقرب حاصلو نو هغه بنده ته سپک معلومیږي او هغه بنده هم درنه نفرت کوي. خو د رب کائنات طریقه دا ده چې هغې ته څومره تقرب حاصلی هغه د هغې نه 2 چنده 10 چنده زیات تا ته رانږدې کېږي. څنګه چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین فرمایلی دي چې لئن که یو بنده ما ته یو لویش رانږدې کېږي نو زه یو ګز ورنږدې کېږم، او که بنده ما ته یو ګز رانږدې کېږي نو زه یو باع ورنږدې کېږم. دواړه لاسونه چې سړی کولاو کړي دې کې چې څومره کولاواله دی، او که دا بنده ما ته په آرام را روان یې الله وایي زه په منډه باندې ورځم. په دې وجه باندې د الله سره صحیح تعلق برابرول پکار دي. لا تسألن من بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. خپل حاجت بني آدم ته مه پیش کوه. په دې وجه باندې چې بني آدم ته چې حاجت پیش کړي هغه به سبا خپل څوکیدار دروانچي ته وایي مې راپرېږده. هغه ذات ته خپل حاجت پیش کړه چې د هغې په دروازو څوکیداران ولاړ نه دي، یعنې تا نه منع کوي. هر وخت کې ستا د مناجات دپاره د هغه دروازه کولاو ده چې څومره غټ حاجت دې پېښ شو بس اودس وکړه او 2 رکعته لمونځ باندې چې ودرېدې الله سه برای راست مناجات شروع شو. او دا د بني آدم عظمت او شرف دی. نو ما دا خبر عرض کوله زما خوږو او عزتمندو ورونو چې څومره نقصانات دنیا کې راغلي دي دا د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې راغلي دي. رب العالمین موږ ته د ډېرو قومونو تذکره کوي چې قسم قسم عذابونه په الله راوستي دي. په چا توفانونه، په چا بادونه، په چا د کاڼو باران، په چا الله کلي الټه کړي دي. څوک الله په ځمکه منډلې دي او څوک الله رب العالمین په بحر کې منډلې دي. د دې ټولو امتونو د هلاکت سبب ذکر کوي. فرمایي فکلا اخذنا بذنبه. الله وی بله وجه نه وه، د ګناه په وجه مې رانیولې دي، زما نافرماني یې کړې ده. نو فمنهم من اخذته الصیحه، په چا مې د اسمان نه یو چغه نازل کړې ده. ومنهم، او بعضې هغه څوک دي چې هغوی باندې الله د کاڼو باران کړی دی، او بعضې هغه څوک دي ومنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به الارض. الله وی ما په ظلم نه دی کړی، په خپلو ځانونو یې ظلم کړی. دی وجه نه موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو 5 ګناهونو تذکره کوي او بیا فرمایي د الله نه پناه وغواړئ چې دا 5 ګناهونه ستاسو نه ونشي. ګوره ځکه د دې 5 ګناهونو 5 غټ غټ ضررونه دي په دنیا کې. فرمایي ما ظهر فی قومنا الزنا إلا ابتلوا بالتواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. یو قوم کې چې فحاشي زیاته شي تر دې چې دا فحاشي ښکاره شي، یوازې دا نه چې په پټ ځای کې بدکاري کوي بلکې فحاشي کوي، فحاشي عالمي میډیا ته راوباسي. الله د دوی نه ناراضه شي، په دوی کې داسې بیماریانې پیدا کړي چې هغه لا علاج بیماري وي چې د پلار نیکه د وختو نه دی د هغې بیماري نوم نه و اورېدلی. داسې بیماریانې به راځي چې په اسلافو د پلار نیکه ابایي اجدادي دی دغه نوم چېرته اورېدلی نه دی. نن سبا ګورئ تاسو که تاسو هسپتالونو ته ورشئ
هغه ناشنا بیماریانې چې چرته په مخکنۍ زمانې کې د هغې نوم چا نه اورېدلی او نه دغسې ګناهونه چرته موجود شوي دغسې بیماریانې چرته موجود شوي د همدا وجه د زما خوږو وروڼو چې د دنیا کفارو اسلامي معاشره د دې ګناه په وجه باندې فاسده کړه نو دا پریشانیانې دا د برکت ختمېدل او دغه رنګې دا د رزقونو تنګوالی دا ټول هم د دې اثر دی چې موږ او تاسو ته راورسېدو بیا فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو قوم د خپل مال زکات ادا نه کړي په هغوی نه الله بارانونه بندوي وایي دا خو اوس هم دا لږ لږ بارانونه چې کېږي د الله نبي فرمایي دا د دې څاروو وجه ده ولولا البهایم لم یمطروا که دا څاروي نه وی باران به بلکل شوی نه وی زما خوږو وروڼو تاسو لږ وګورئ که نه موږ او تاسو خپله معاشره کې د مال خاوندان هم پېژنو او د هغوی د زکاتونو خرچه مصارف هم پېژنو د ډېرو مالدارانو طریقه هم دا ده چې په روژه کې بس یو 2,000 روپۍ مسکینانو ته ورکړي او خبره ختمه شوه نه په مال دپاره شریعت حد مقرر کړی دی په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي 40 لاکو کې 1,00,000 روپۍ زکات دی 40 لاکه کې چې 1,00,000 په 1 کروڑ کې 2,5 لاکه په 40 لاکو کې 1,00,000 روپۍ زکات چې د مال خاوندان خرج کی زه د په دې خبره باندې قسم کوم چې په کلي علاقه کې به فقیر مسکین پاتې نشي زکات چېرته دی زما خوږو وروڼو ډېر خلک یې ورکوي نه څوک چې ورکوي د هغې طریقه دا ده بس په روژه کې چې مسکین مخې له راځي 2,000 ورکړه او خبره ختمه شوه د الله په نوم یې نه خرچه کوي بیا چې د پښتو ځای راشي د غیرت ځای راشي د 100 په ځای 1,00,000 خرچه کوي خلک به څه وایي عام طور ولیمه یقینا چې دا یو عمل دی ښکلی عمل دی ښکلی عبادت دی د الله نبي فی فرمایلی دی چې اولم خو نن سبا موږ او تاسو ولیمو ته ګورو که نه صرف په کارډونو باندې دومره خرچه کېږي صرف په کارډ چې په هغې د یو مسکین ټوله زندګي بدلېدی شي که دا د کارډ خرچه یو مسکین ته ورکړې که نه په څنګ کې د مسکین دی خطې خبرې چې مسکین دی او د رزق درکې نه لګي که دا راوالې دا د کارډ خرچه نوره کوه او یو مسکین ته یې ورکړې نو د دې مسکین ټوله زندګي پې بدلېږي زما خوږو وروڼو دا خبره ذهن کې کېنوئ چې دا مال زما دی په الله قسم وي دا ستا نه دی دا د الله مال دی یو څو ورځې ستا په لاس کې د امتحان دپاره امانت کېښودلی دی چې ته پې څه کوې د الله حکمونه منې او که یې نه منې ځکه خو په لویه ورځ د دې حساب د سره کېږي چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی او څه کې دې خرچ کړی و عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي و هیڅ یو تن نشته مګر د هغه مال د هغه په لاس کې د الله امانت دی او هغه په دې دنیا کې د یو څو ورځو میلمه دی دې مال کې هغه څوک چې سبا الله ته جواب ویلی شي ګوره دا کار ولې کوي اوس کارډ باندې دومره خرچې ته څه ضرورت دی خلک به څه وایي همدغه خرچه د فی سبیل الشیطان چې خلک به څه وایي یا مثلا یو انسان په یو واده باندې دومره خرچه کوي چې د یو پوره کلي زندگی پې بدلېږي داسې خرچه کوي نو یقیني چې ولیمه کې خو څه ناڅه اجازت راغلی دی چې وکړه او د الله د نبي حکم دی خو د مسکین حق هم شته تا سره که د یتیم حق هم شته د ګاونډي حق هم شته زما عرض دا او زما قدرمنو وروڼو چې زکات چې کله قومونه بند کړي په هغوی باندې د الله د طرف نه بارانونه کېږي او حال دا دی چې پیسې تا سره ایسارېږي نه د الله په نوم دې ورنکړې دا به د پښتو په نوم وځي دا به د غیرت په نوم د نځي دا به خلکو ته د ځان ښودنې په نوم وځي که دا ونه شي په بل روایت کې داسې راځي چې په دې باندې به ظالم حکمران مقرر شي الا ابتلوا بجور السلطان
بادشاه به در باندې مقرر شي د ټولې زندګۍ زکات به دنه په یو ځل واخلي چې ادا کړه 2 کروڑه ټیکس ادا کړه په ظلم به دنه واخلي ته پکې د الله بندګي وکړه چې د ظلم نه بچ شي نن عام طور تاجران و یره ظالم حکمرانان دي او د خپل ظلم ته نه ګوري زما خوږو ورونو لږ راځئ چې بیدار شو هوش کې شو د دې مال د دې دنیا د نشې نه لږ په هوش کې راشو خپل زندګۍ باندې لږ نظر ور واچو چې زموږ زندګي څومره د الله او د الله د رسول د حکمونو سره برابر ده بیا فرمایي کله چې یو قوم وعده خلافي شروع کړي الله په دوی باندې د دوی دشمن مسلط کوي تاسو وګورئ زموږ معاشره کې پلار د بچي سره په وعده وفا نه کوي ورور د ورور سره نه کوي شریکوال د شریکوال سره نه کوي مزدور د نیک سره نه کوي نیک د مزدور سره نه کوي کله چې یو قوم د عهد خلاف شروع کړي نو ځکه امریکا په خپل کور کې فیصله کوي او د مسلمان بچي باندې نافذیږي دا زما استاد ظلم اثر دی چې دا کفار الله په خپل په موږ مسلط کړي دي څنګه چې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو قوم د الله مخالفت شروع کړي د الله دین ته شا کړي او کشتوکر ته مخه وګرځي په خپل څارو باندې خپل ژوندۍ تیری او هغې طرف ته توجه ور وګرځي الله په هغوی باندې ذلت مسلط کړي او تر څو چې خپل دین ته بیرته واپس شوي نه دا ذلت به قایم او دایم وي خوږو او عزتمندو ورونو زمونږ او ستاسو مخې ته یوه میاشت روانه ده چې هغه د مغفرت میاشت ده دې میاشت کې چې کوم انسان ته مغفرت ونه شي جبریل امین د هغه په باره کې فرمایي دا دې ذلیل شي د ده پوزه دې په خاورو ککړه شي او سید الاولین په امین وایي دا هغه خطرناک خیری دی چې جبریل علیه السلام کړی دی او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امین ویلی دی نو ما دا خبر عرض کوله چې د دې مغفرت او رحمت نه سړی د دې ګناه په وجه باندې محرومیږي راځئ چې د رمضان المبارک راتلل نه مخکې د خپل ګناهونه له خپل مخې ته کېدو ځان سره حساب وکړو ځکه سبا د ذراتو حساب زموږ سره کېږي نو زموږ ارحم الراحمین رب دی الحمدلله چې د توبې دروازه خو بنده نه ده که نه او موږ ته موقع میلاو شوه خو ډېر هوښیار خلک دا دي چې د دې موقع نه فایده والي په صدق الله ته توبه وباسي او عزم وکړي چې په دې رمضان کې به زه د الله رب العالمین صحیح بندګي کوم ځکه د الله نبی فرمایي والشقي من حرم فيه رحمت الله دا ډېر بدبخته انسان دی چې په رمضان المبارک کې د الله د رحمت نه محروم شي الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي او الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين